رحمت پاکي وريږي هم دې ودارو ژمیا د ډېر مبارک بس مبارک میاشت درمن څنګه تیریږي والله شکر الحمدلله ډېر ښه روانه ده جنګونه خو پکې ډېر نه کوي نه جنګ به څنګه وکړو دارو ژمیا رحمت پاکي وريږي هم دې ودارو ژمیا د ډېر مبارک بس خدا دارو ژمیا پتا څنګه تیریږي روژه شکر ده په موږ داسې تېرېږي که نه دا شپې ورځې خو داسې تېرېږي ته وایه چې سهار وروره جګېږو په 2 غنټو وروسته بس هغه کېږي روژې سره څنګه روژې سره الحمدلله بیخي ټیټه تېرېږي روژه خو داسې دا جمعې شپې ورځې سلمانا گناہ پکې توجېږي تو بغیر شم مسلمانا کولا او یا هم په سبزیجاتو کې چې ډېر مشهور دي سبزیجات خو خپل تاسو ټول دا څه کې شي بادرنګ ګلپیان دي مرچو رکا بس خدا دارو ژمیاشت د ډېر مبارک بس خدا دارو ژمیا رحمت پاکي وريږي هم دې ودارو ژمیا د ډېر مبارک بس خدا دارو ژمیاشت د ډېر مبارک سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو لغمان ولایت دی او لغمان ولایت کې بیا د مازدیګري دغه ګرم بازار تاسو ته وړاندې کوو په دې هیله چې را سره پاتې شئ او د دغه روژې مبارکې میاشتې دغه مازدیګری د لغمان را سره ننداره کړئ زه مهراب ګل مخلص یم او را سره عزیز ارمان یو ځای د دغه خپرونې کوربتوب په غاړه لرو راځئ د دغه سیمې ښایستونه را سره ننداره کړئ د ډېر مبارک بس خدا دارو ژمیاشت د ډېر مبارک بس خدا دارو ژمیا رحمت پاکي وريږي هم دې ودارو ژمیا د ډېر مبارک بس خدا دارو ژمیاشت د ډېر مبارک بس خدا دارو ژمیا دعا پکې کوو د خپل ګناه بخښنه غواړو درنو لیدونکو ستړي مو شئ په خیر راغلی لغمان شریف دی او ښایسته دوکان یې ځان ته جوړ کړی دی او کار روان دی څنګه یې شکر ده نوم مبارک دی نوم مې الله محمد ده الله محمد د کوم ځای یې یا لنګار الینګار څومره وخت کېږي دا دوکانداري کوې یاره تقریبا داسې وښیاست یو 10-15 کاله کېږي خو دا دوکانداري د کله سیزن د جالپوزي شي کله کباب او کړی شي کله د روژه کې بیا همدا کاروبار کوو او دا شیان دې خپله جوړ کړي دا مرباګانې که نه او دا مې خپله جوړ کړي کوم یې د بازار نه راوړی دی بس دغه کابله چا دغه پاکستانی ده او دغه خرما دي ښه ښه دا دې د کابل نه هغه نه راوړي دي بازار نه او دا نور دې خپله جوړ کړي او دا وطني اچار خپله نشي جوړولی نه دا جوړول خو دا ډېر جنجال غواړي ډېر جنجال غواړي او چکني خو دې نه ده جوړه کړې نه چکنی مې نه ده کچالان هم نشته دی چولې هم نشته دی صرف دې ته ناست یم بس همدغه شی دی او کجوري څنګه دي اجوه ده دا خرما ده دا کومه یوه ده دا اجوه ده لکه چې دا اجوه ده اجوه ده دا څنګه ده کیلو یې دا کیلو 140 روپۍ ورکوو 140 افغانۍ او ده دا 1.5 روپۍ دا 1.5 افغانۍ او هغه چې دا هغه بیا 110 روپۍ ورکوو دا 110 تا خپله کور ته کوم یو وړي دي یاره ما خپله کور ته دغه وړې ده اجوه دا ډېر ښه شی ده ښه شی دی که نه روژې مبارکې میاشت درمن څنګه تېرېږي والله شکر الحمدلله ډېر ښه روانه ده جنګونه خو پکې ډېر نه کوي نه جنګ به څنګه وکړو روژه خو روژه ده هو جنګونه پکې مه کوه حوصله ډېره کوه که نه بس حوصله ونه کوې خو دا خو روژه ده که که نه او دوکانداري بې له حوصلې کېږي هم نه نه کېږي بلکل کله داسې شوي دي چې یو څوک راغلی سودا یې درنه کړي او بیا دې د هغه هم یاد شوي ني او ستا هم یاد شوي ني همداسې بې پیسو درنه تللی یاره بعضې وخت انسان د سوه کېږي بیا څنګه کوئ بس پاتې وي نو دا خو هم راغله که نه دا خو لور دې ده نه دا د ابل هلکي دي ښه 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 مانځه ته تللی دی ښه
نو روژې مبارکه میاشت هم در باندې ښه روانه ده خوشحاله مې تږی هم نه یې وږی هم نه یې روژه کې د سخت شی دي یا د سخت شي هم نه دي سخت شي هېڅ شی هم درته سخت نه دي پیشنمې هم درته سخت نه دی پیشنمه خو بس یې ونه کړه خو کار خراب ده که نه او روژه کې څه شی ته ډېر خوند درکوي روژه کې زه درته ووایم زما خوښه یو ځل واوره روژه ماتې راته خوند راکوي تا ته روژه ماتې خو صحیح ده که نه روژه ماتې خو چې نه وي خو بیا هم څه نه کوي او تا ته څه شی خوند درکوي روژه ماتې کې چې دغه اول یو مړۍ ډوډۍ یو ګیلاس اوبه وڅښي همدا ډېر خوند کوي همدا ډېر خوند کوي که نه ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسې راسره خبرې دې وکړي په وروستیو کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو بس پیغام بس ولرو خو همدغه شی ده نو روژه ده نو ها خوشحاله اوسې ډېره مننه چا د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خواږه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خواږه د روژې میاشت رحمت پکې ورېږي هم ډېوه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خواږه د روژې میاشت درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د ښایسته روژې ښایسته مازدیګری دی او شینکۍ لغمان او دا مرکز دی دغه ځوان راسره دی همده سره غږیږو چې روژې پرې څومره تاثرات کړي سلام ستړی مو شو په خیر راغلی وعلیکم السلام وروره تاسو هم په خیر راغلاست لغمان ته په خیر راغلاست ډېره مننه نوم مبارک دی محمد قاهر امیري یو تن د لغمان اوسېدونکی امیري صاحب څنګه یې شکر الحمدلله روژې مبارکه میاشت در باندې څنګه تېرېږي ولا شکر دی الحمدلله فضل د خدای تر دې دمه خو وخت ساعت هغه روژې په خیر تېر شوي ځکه هوا لږ ذره یخه ده که نه نو تر دې وخته پورې نه یې پوه شوی انشاءالله ښه ده تېرېږي ښه ده شکر دی الحمدلله چې هېوادوال خوشحاله دي او روژه مبارکه میاشت په ډېرې خوشحالۍ روانه ده د لغمان د ولسونو اړوند راته ووایه څومره په خپلو کې سره جوړ دي والله شکر الحمدلله زه چې څونه زه خپل هم د اطراف نه یو خو اوسېږو ښار کې نو څونه چې موږ معلومات لرو انشاءالله اتفاق اتحاد ښه په مینه او شور باندې روانه ده تر اوسه داسې موږ شی نه ده اورېدلی دی شکر دی چې د لغمان ولسونه په اتفاق کې دي ښه دا راته وایه چې په دغه سیمه کې مشهوره څه دي خوراک او یا هم په سبزیجاتو کې څه ډېر مشهوره دي سبزیجات خو خپل تاسو ټول دا څه کې شي بادرنګ ګلپیان دي نور څه بادرنګ ګلپیانې مشهوره دي او روژه ماتي کې د سلاتو اړوند راسره وغږېږي چې ستا خوښېږي چې ډېرې ځان سره وړې کور ته وخورئ والا ما خو ډېره بانجان بولندي کوو او دغه بامیه بینډۍ نه دي که نه بینډۍ بامیه او لیوړو هم ورته موږ وایو بارسمانان خو بیا موږ دا دی موږ ورته چې وایو خدای خبر موږ نه خپل نوم هم یېردی چې بس هر چا چې ویلې موږ هم ورته وایو صحیح دی بامیه بینډۍ لیوړو دا شیان دي نو نومونه دا شیان اخلي که نه کله کله یاره ما خپله کور کې اچولی کورنۍ مې ځکه د دې نه خو دا هم د کور نه استفاده مرابا هم کور کې مې هغه کړی ده دا د کور کې جوړه کړې ده دا څنګه جوړېږي پوهېږې پې یا کور کې درته جوړوي کور کې جوړوي ته پې نه پوهېږي موږ فقط هغه وسایل ورو هغې پوه شو نور کار یې پوه شه که نه انجینران یې نور دي او ډېره مننه کور ودان کشکې تا د یاد وي اوس ما هم درنه یاد کړی وې او اچار سره څنګه اچار خوري اچار موږ سرکۍ کور کې مې اچولی زه اکثره شیان چې دي د کور هغه کور نه استعمال کور کې جوړوو او کور کې مې جوړ کړی سرکۍ هم جوړ کړی او ورې هم دواړه ډېره مننه کور ودان چې خبرې اترې دې راسره وکړې الله دې سلامت لري سلام علیکم ته څنګه یې شکر د فضل د خدای دی څنګه دی کار روزګار څنګه دی شکر د الله نه شکر ګزار است او دا څه دي دا اچار دی او دا ماچار دی او هغه مچار دا ماچار دی او دا هغه د زردک و مربا ده مربا ده دا خو په پاکستاني ده دا دواړه پاکستاني ده دا کابلی ده دا وطني دي او د کابل او دا د کوم یو جاري وي دا کدا خوند کې کوم یو خري خوند کې خدا مرچک لري دا مالګه لري دا خو د وطن شی ده دا خو موږ ته ښه ده دا ښه دی که نه او خرڅېږي به هم دا ډېر خرڅېږي او مربا څنګه ده مربا دې خپله جوړه کړې که د بازار نه راوړې ده دا دې خپله جوړه کړې او دا درې واړه هغه د څه شي ده دا د آلو بخارا ده او دا د زردالو ده او دا د مڼې ده کوم یو پکې ښه دی داسې ده چې بعضې خلک دا چربانګۍ ته وړي که نه ملایي سره چې خوري دا شی وړي او آلو بخارا وړي او بل چې نور ماښامۍ کې خوري یا به د
هغه نه وړي شکرپارې نه دته شکرپاره وایي شکرپاره وایي او یا شکرپارې نه وړي او یا به مڼې نه وړي او کار روزګار دې څنګه دی شکر د خدای نه ډېر شکرګزار یاست او له هیوادوالو سره څومره ښه کې په دغه باره کې چې که چا سره پیسې کمې وي څنګه ورسره کېږي څومره چې زموږ وسه ورسېږي خپلو هېوادوالو سره کومک کوو کومک کوئ ورسره او جنګ خو ډېر نه کوي نه ولې جنګ که یو چا در سره تیزه خبره کوله بیا چی کوي د تیزو خبرې په سطح اوس افغانستان کې چې هغه کېده دا 40 کاله تیز خبره باندې حال نه شو چې تر څو په قرار ورسره ونه غږېږي یعنې دې نه وروسته به موږ حوصله کوو او پروژه کې به بالخصوص ډېره کوو ډېر به حوصله کوو چې دا روژه په موږ ډېر ښه تېر شي ډېره مننه په تا څنګه تېرېږي روژه شکر ده په موږ داسې تېرېږي که نه دا شپې ورځې خو داسې تېرېږي ته وایه چې سهار وروره جګېږو په 2 ګنټو وروسته بس هغه کېږي او دا ورځې خو لنډې ورځې د ښه هوا ده ډېره مننه کور ودان چې راسره وي خبرې ترې درسره ژوندی اوسې مننه خیر ډېره مننه درنو ملګرو السلام علیکم څنګه یې ته جوړې تکړه یې ژوند چارې څنګه روانې راځه روژې مبارکه میاشت در باندې څنګه روانه ښه تېرېږي الحمدلله په خیر سره تېرېږي چېرته اوسېږي دلته دلته همدې لغمان کې هغلته مې دوکان د ده چی دوکان دی خوراکه فروشي ده ارزانه ورکوي که قیمته انشاءالله بازار نه چلنجي 100 ورکوم په ارزانه قیمت سره ښه د بوري من څو دی اوس زه معلومومه من 3.5 3.5 افغانۍ او لس لیتري غوړي په څو دي لس لیټري غوړي 1000 روپۍ 1000 افغانۍ 1000 افغانۍ یاره واچوه ما په جلال آباد ښار کې په 1080 افغانۍ اخیستې ده نن که پرون هم موږ 1000 افغانۍ خرڅوو نن هم خرڅوو زرم نو پوښتنه دې بیا چېرته کوله چې نن او پرون هماغه یو معنا ورکړي و ما که نه کېدای چې پرون قیمت سره فرق همدا مال نن به دې اخیستې مشکل نشته نن مشکل نشته دی نن زر پرون هم زر روژې سره څنګه یې روژې سره الحمدلله بیخي ټیټه تېرېږي روژه خو داسې ده نو جمعې شپې ورځې دي بیخي ورځې لنډې دي تر څو کاروبار دوکان سموو نو ورځ تېره یو او کار روزګار دې ښه روان دی الحمدلله بیخي خوشحاله یې پکې ژوندی اوسې ښه ډېره مننه چې خبرې اترې دې راسره وکړلې ژوندی اوسې څه خدمت درته کولی شم الله دې ژوندی لري پکې کوو دا خپل ګناه بخښنه غواړو د ښکلو تراو او مېلمانه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خواده د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خواده د روژې میاشت رحمت پکې ورېږي هم ډېوه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس